ډېر عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه ډېره طاقتورترینه وظیفه ده د قرآن پاک، ډېره مجربه وظیفه ده. محترمو، ستاسو څومره مشکلات وي هغه به د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه د جړلې نه ختم کړي. نو محترمو، کله چا څومره مشکلات وي نو چې دا وظیفه وکړي الله جل شانه به ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه تا د قرآن پاک د یو عظیم آیات، د یو عظیم صورت، د یو عظیم آیات وظیفه ده. ډیره طاقتوره، ډیره بهترینه وظیفه، قرآنی وظیفه ده. محترمو، د چا څومره مشکلات وي نو الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره هغه مشکلات، هغه مصائب او تکالیف د جړلې نه ختموي. محترمو، داسې ختموي، داسې په اسانه باندې لکه یو محاوره ده، لکه سړی چې د کوچو نه اختر وباسي په اسانتیا باندې، یا د اخکلې شوو وړو نه انسان یو اختر وباسي، دومره په اسانه باندې بس تاسو دا مشکلات او تاسو ته په مقاصدو کې به الله جل شانه کامیابی در نصیب کړي. نو وظیفه ډېره اسانه مختصر وظیفه ده د قرآن پاک د یو عظیم صورت چې سوره بقره ورته ویلې شوې ده، د هغې د یو آیات مبارکه وظیفه ده. د چا څه مقاصد وي، داسې مقاصد چې هغه د وسه پورې هغه ته په د هغې په حاصلولو کې کامیابی نه ده میلاو شوي، یا څه مشکلاتو کې راګیر وي، مصائب و تکالیف و پریشانو کې راګیر وي، نو هغه به د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه د جړلې نه ختم کړي دغه مشکلات او مصائب او تکالیف. محترمو، وظیفه ډېره اسانه مختصر وظیفه ده، او دا په خپله هم وکړئ چې الله جل شانه تاسو له د تکالیفو، مصائبو او پریشانو نه نجات درکړي، او چې ستاسو څومره مقاصد وي په هغې کې به الله جل شانه کامیابي در نصیب کړي. راځو وظیفې طرف ته. وظیفې طریقه کار څنګه دی؟ محترمه، د ټول نه لازمي خبره دی وظیفې لپاره دا ده چې اول به اودس وکړئ. د اودس نه بغیر دا وظیفه نه ده پکار. بیا به یو طرف ته کښېنئ، 11 پیرې به درود ابراهیمي وایي، 11 مرتبه درود شریف، کم چې د مانځه والا درود شریف دی دغه به ووایي. بیا به د هغې نه وروستو دا آیات مبارکه فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. محترم، دا آیات با یوسل او یا مرتبه وای، یعنی 171 مرتبه به دا آیات مبارکه وای. او چې دا کله وای دا وظیفه کوي، نو کم چې ستاسو مقصد دی، د کم مقصد د پاره کوي، د پریشانی ختمولو د پاره، تکالیف ختمولو د پاره، نو هغه به په خپل ذهن کې، په خپل تصور کې دا براولی او هغې ته به توجه کوئ، ډېره سخته توجه به ورته کوئ. نو الله جل شانه به ستاسو هغه مقصد کې تاسو ته کامیابي در نصیب کوي، یا د پریشانۍ ختمول دپاره، تکالیف مصیبتونو ختمول دپاره کوي، نو هغه به ځان ته مخې تږدئ، په تصور کې به هغه وایي. بیا به د هغې نه وروستو محترمو چې کله دا 101 فیرې ووایي، نو بیا به د هغې نه وروستو بیا 11 ځله درود پاک 11 مرتبه به درود شریف بیا ووایي.
او د هغې نه پس به بیا د الله جل شانه په بارګاه کې لاسونه اوچت کړئ او الله جل شانه نه په توجه په یقین سره په جړه په زارۍ په مینت سره ګړ کر دعاګانې به وغواړئ الله جل شانه به ستاسو مقاصد کې تاسو ته کامیابی در نصیب کوي ستاسو پریشانی مصیبتونه تکالیف پریشانی به د جړلې نه ختموي محترمو ډېره عظیمه وظیفه ده دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د ثواب په نیت باندې د صدقه جاریه په نیت باندې د نورو خویندو او ورونو سره لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.